बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात په دې چینل باندې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم چینل باندې موږ تقریبا 100 ویډیوز اپلوډ ک او دې کې اکثریت د سیفټي باره کې دي یو دوه درې خو په شروع کې داسې وړې غوندې کې خراب ویډیوز راغلي او یو دوه پکې د بوک ریویوز وو چونکې د سیفټي ویډیوز ډېر زیات دي زموږ چې کوم لیست دی د ویډیوز او پوره شوی نه تقریبا ما سره چې کوم لیست پروت دی تقریبا 300 ویډیوز د سیفټي په مختلف ټاپکس باندې دي کې چې دوه درې پکې ریوایز شوي به سره فارم کې خو تقریبا 350 پورې دي وایي کې مونږ وایي چې 90 یا 92 ویډیوز به سیفټي باندې الریډي په دې چینل باندې کړي په دې کې یو دوه ویډیوز مونږ د بوکس په ریویو باندې کړي دي او اوس زه غواړم چې یو څو د کتابونو ریویوز کوم چې ما په خپل ریډ کړي چې هغه تاسو له درکم او د دې مقصد دا دی چې کوم خلکو سره د کتاب ویلو د لوستلو وخت نه نو هغه خلک دا ویډیو ووري او ای ته یو بوک نه آیډیا وشي چې یاره په دې پلاني بوک څه لیکلي دي په کې زموږ دپاره زده کړې څه سبق دی بعضې خلک سره ټایم نه وي بعض ټایم چې کوم دی د بوک ویلو شوق زموږ په معاشره کې کم شوی دی په دې ویډیوز یو مقصد دا هم دی چې کومو کسانو سره وخت شته دی او هغوی بوک ویلی شي چې دې طرف ته مایل شي دې رجحان دې طرف ته شي او د بوک ریډینګ یو عادت زموږ په خلکو کې راشي د انګریزانو یو مشهوره محاوره ده چې ریډرز آر لیډرز چې مطلب دا دی کوم خلک لوستونکي کتابونه وایي نو هغوی په قوم کې او په خاندان کې او په دنیا په ملکونو کې هغه لیډران یا هغوی په مخکې باندې ځي مرګرو نن چې ما کوم بوک سلیکټ کړی دی د هغې نوم دی سویس میډ The Untold Story Behind Switzerland Success او دا لیکلی دی آر جے بریډینګز او ګرهارډ شواز د دې دا نومونه د مختلفو ژبو باندې نو ماته لږ ویل ګراني د دې کې د بعضې سویس کمپنیانو نومونه هم ذکر کړی شوي دي خو هغه نومونه بعض ټایم ډېر زیات ډفرنټ یا په ویلو کې ګراني نو زه به کوشش کوم چې تاسو ته په سکرین باندې د هغې نومونه ولیکم او د دې مین مقصد دا دی چې تاسو ته بوک کې چې څه لیکلی شوي دي نو د هغې آیډیاز وشي او دې دوران کې که مانه څه غلطي کېږي نو د دې دپاره زه په ایډوانس کې بخښنه غواړم د دې بوک دې کتاب کې ان شارټ دا سټوري بیان شوې ده چې سویزرلینډ څنګه یو وړوکی ملک دی ظاهري طور باندې دوی سره څه ریسورسز نشته دی دوی سره غټ پټي نشته چې پای کې اګریکلچر وکړي چونکه اګریکلچر د اکثر انساني سیویلایزیشن یا د انډسټریز ابتدا او د ټولو نه لومړنۍ انډسټري ده نو دوی سره اګریکلچر نو مطلب دا دی چې دوی سره ترقی کولو موقع نه وه دوی سره چې کومې ځمکې وې نو هغه ډېر زیاتې اوچتې وې په غرونو کې وې په سلوپ کې وې اوبه پې نه وې لکه د اوبو ورکولو خاص طور طریقه نه وه ټولې باراني ځمکې وې او چونکې په سلوپ باندې وې پای باندې په ټیم نشو جوړېدی ډېر هایټ او یخې علاقې وې نو پای کې مختلف فصلونه نشو کېدی دوی په اکثریت ځمکو باندې سمپل ګیا یا ګراس درب چې څه ته ویلی شي دغه رنګ ګراسي لینډ و او دوی به چې کوم دی غواګانې ساتلې او اینه به یې پای اخیسته د پای نه چیز کم پنیر چې دی دا یې جوړ کړ او بیا چې کله دی مقدار د دوی د خپل ضروریات نه زیات شو دوی بهر ملکونو ته سیل دی شروع کو بهر نورو علاقو ته او دغه رنګ د اوبو نه نیسلې کمپني جوړه شوه نیسلې اوس د دنیا یو غټه مطلب دا دی یو غټ برانډ دی یا کمپني د ملټي بلیون ډالر برانډ دی او کمپني د کارپوریشن دی دغه رنګ دویمه چې کوم دوی سره کمزوري وه د دوی یا دا وه چې دوی موسم مسلسل یخ و یا خو به ډېر زیاتې واوره کېدې او ګرمی موسم د بهار موسم ډېر زیات کم و نو دوی سره د بهر کار کولو وخت به هم ډېر زیات کم و ځکه چې په دې واورو کې او په یخنیانو کې نور کار نه کېږي دوی به اکثر اوقات چې کوم دی د یخنۍ د کال په یخو میاشتو کې به دوی په کورونو کې او په ورشاپونو کې دننه ناست وو نو هغه ټایم دوی استعمال کو مختلف اوزار جوړ کو اینه د ګړیانو یو صنعت دی روان کو اوس رولیکس د دوی یا سواچ د دوی د ګړو یو مشهور او غټ برانډ دی نو په دې کې خو خیر دوی د سویزرلینډ د مختلف پراډکټس ذکر کړی دی چې سویزرلینډ څه جوړوي او څه خرڅوي او د څه په بیسس باندې دی
دا ملک دونه مالدار شو، مطلب دا دی دونه یو کامیابی طرف ته لاړو. او خو زموږ دپاره پکې چې کوم ما فیل کړ چې زموږ دپاره پکې کوم سبق دی، نو هغه دا دی چې د خپلو کمزوریانو نه هم ته سټرینث جوړولی شي. الله پاک یو ملک ته یا یو قوم ته یا یو خلکو ته یو څیز کم ورکړي، دی په مقابله کې هغې له څه څیزونه ښه هم ورکړي. که مطلب پوزیټیویټي سره، محنت سره او انوویشن سره، ډیسپلین سره او علم حاصلولو سره په خپلو کمزوریانو باندې کار وکړی شي، موږ ته چې کوم ریسورسز راکړی شوي دي په یې باندې کار وکړی شي، نو موږ د خپلو کمزوریانو نه یو سټرینث جوړولی شو، موږ هم د ترقۍ په مخ باندې روانېدی شو. نو اوس به لاړ شو د دې بک ریویو ته چې دې بک کې څو چپټر دي او په کوم چپټر کې څه ذکر کړی شوي دي. کیدای شي دا ویډیو لږه لینتي شي، خو پلیز دا واورئ دی کې چې کوم دی د ماډرن لایف ډېر ښه سبقونه دي. په دې بک کې د رایټر چې کوم دی دا کمال کړی دی، دا چې کوم لیکوال دي دوه، چې دوی د هر یو چپټر کې یو بیل انډسټري ذکر کړې ده او د هغه انډسټري دوی د هغه صنعت دوی تاریخي طور باندې جایزه اخیستې ده چې دا په سویزرلینډ کې راغلي څنګه ده او دا بیا کامیابه شوې څنګه ده. تاسو ملګرو حیران شئ چې سویزرلینډ کې ډیر زیات انډسټریز دي، بلکې هر چې کوم کامیاب ملک یا ترقی یافته ملک نو کې صرف یو څیز ترقي نه کوي، هغه ټوله معاشره او مختلف چې دی کوم صنعتونه دي، کوم خلک پکې اوسېږي، کوم اقوام پکې اوسېږي، نو هغه ټول په یو ځای باندې ترقي کوي. داسې نشي کېدی چې یو صنعت شاته پاتې شي او بل د ډېر ترقي وکړي، دا ډېر په ګرانه کېږي. یا د قوم یو ګروپ یا فرد یا یو خاندان یا یو علاقه تاسو ترقۍ نه لرې وساتئ او ټول ملک به ترقي وکړي، داسې نشي کېدی. مطلب دا دی چې پاکستان کې کېدای شي د ترقۍ نه کولو چې کوم ډېرې وجې دي، نو کې یو دا هم ده چې موږ په خپله معاشره کې بعضې داسې خلک، داسې علاقې او داسې قومونه د خپله لاسه پسمانده ساتلي دي او د هغوی پسماندګي د ټول ملک پسماندګۍ کې یا ترقۍ په مخ په پسماندګۍ کې چې کوم دی اضافه کوي او په ترقۍ کې بیا همدغه قومونه او دغه خلک، دغه ګروپونه، دغه علاقې، دغه صوبې چې کوم دی بیا د ایز هول د ملک په ترقۍ کې چې کوم دی هغه یو رکاوټ هم جوړېږي. نو لاړ به شو د دې بک طرف ته. د کتاب چې کوم لومړنی چپټر دی نو هغه دی اټ آل سټارټډ ود ملک، دا ټوله کیسه د پایو نه شروع شوې ده. په دې کتاب په شروع کې په تعارف کې د سویزرلینډ د کمزوریانو ذکر شوی دی، چې مطلب څنګه ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دا یو یخه علاقه ده، اکثر غرونه دي تاسو په تصویرانو کې لیدلي او هغه ټول کالو سر چې کوم دی اکثر د واورې نه ډکي، نو هلته کې کرکیله نشي کېدی، هلته کې ته ځناور نشي ساتلی، مختلف قسمه پولټري بزنس نشي کېدی، هلته فصلونه نشي کېدی. نو تاریخي طور باندې سویزرلینډ خلک سخت جان وو، مطلب دا چې په دومره سخته علاقه کې اوسي نو هغه فزیکلی چې کوم دی ډېر سترانګ خلک وو او همدغه وجه ده چې دا خلک به تاریخي طور باندې خواته چې کوم نور ملکونه به وو یا پخوا وړې نوابیانې وي، دوی په فوج کې به دې خلکو ملازمتونه کول، د دوی خپل کنټري یا فوج دونه سترانګ نه و، نو بهر به دا خلک تلل د جرمني او فرانس او مختلفو ملکونو کې په هغه فوج کې به دوی به طور سپایي کار کولو یا پرې دغه کې چې یو لفظ استعمال شوی دی په بک کې چې مرسنریز، د کرایه قاتلان، خو دا ډېره پخوانی خبره ده او د هغې مین وجه دا وه چې دوی سره خپله څه انډسټري نه وه، د دوی خپل ځمکه چې کوم دی نو هغه د کرکیلې قابله نه وه، په خپله ملک یا آرمي نه وه، نو دا خلک بهر تله. شروع څنګه شوې ده؟ شروع داسې شوې ده چې دې خلکو به دې غرونو باندې او د دې چې کوم میډوز وو، د دوی چې کوم لالازارې وي او کوم ځای کې چې به دوی د للمې ځمکې وي هلته به درب او ګیاګانې کېدې، پی باندې به دوی غواګانې ساتلې او د غوا په پیو باندې به دوی خپل ګذر او اوقات او ګزاره کوله، وخت به پې تېرېدو. د پیو کې یو دا خاصیت دی چې دا تاسو ډېر ټایم یې خوی نه شي، پخوا فرجونه نه وو، نو دې خلکو د پیو نه مختلف داسې پراډکټس جوړولو کوشش وکړو چې هغه ډېر وخت دپاره محفوظ ساتلی کېدی شي او هغه خوړلی کېدی شي، نو دوی د پنیر یا دوی د چیز طرف ته لاړل او د هر یو کور او هر کلي او هر ښار او قصبې چې کوم دی دغه فن او دغه کار زده کو
او چې کله مطلب لکه د چیز طرف ته لاړ او دا بیا ډېر ټایم دپاره تاسو پنیر باره کې تاسو ته پته وي چې دا څومره زوړ شي نو دا دونه قیمتي وي او دونه مطلب دا دی په مزه کې او په خوند کې چې کوم دی نو اضافه کیږي. دا پنیر دی بهر خرڅول شروع کړ. بل د پیو یو بل پروډکټ دی چې کوم دی کنډنس ملک یا پاوډر ملک ایجاد کو او د پنیر دی بزنس او د پیو دی بزنس نه دی چې کوم دی او د بیا کنډنس ملک نه دی بیا لاړ چاکلیټ طرف ته ملک چاکلیټ چې کوم دی جوړ کو. دا یو بل پروډکټ دی چې دا د پیو نه جوړیږي او ډېر ساعت ته یې خوښ وي کلونو په حساب باندې او دا خرابیږي نه. او دغه بزنس ته دی چې کله ننوته نو نیسلې یو کمپني نه دا دی د دې جوړه شوه، لینټ یو کمپني نه دا جوړه شوه او ټوبلرون دا یو کمپني نه دا جوړه شوه. ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو که دا نومونه زه صحیح نه ویم نو دا به زه تاسو ته په دې سکرین باندې دا نومونه ښیم چې یاره دا د کمپنیانې دي او دوی څنګه بزنس ته راغلي دي. دا نیسلې کمپني چې کومه ده دا نن سبا د 230 بلین ډالر 230 اربو ډالرو کمپنی ده. د دوی په سوونو باندې پروډکټس دي او تقریبا 158 کاله د دوی په بزنس کې وشو. د دوی چې کوم مشهور پروډکټس دي هغه تاسو ضرور استعمال کړي، نیسکیفه، نیسپریسو، کټ کټ، داسې مختلف قسم اوبه هم د دوی راځي. د ماشومانو زما په خیال چې پای هم شته دی د دوی، دا مختلف پروډکټس دوی خرڅ. بله دا کمپني چې کومه ده چې کوم چاکلیټ جوړوي لینټ دی 32 ارب ډالر د دې ټوټل کیپټل یا قیمت دی. د دې په بزنس کې 180 کاله شوي دي چې دا 180 سال نه دی لګیا دي کاروبار کوي او دوی مختلف قسمه چاکلیټ جوړوي. او ټابلیرون یو بله کمپني ده دا هم چاکلیټ جوړوي، ډېر زیات مشهور دي. ټرینګولر غوندې چاکلیټ د یو غر په یو مشهور تصویر دی ګولډن غوندې کې پیکیجنګ کي او د دې هم ټوټل قیمت تقریبا 80 اربه ډالره دی. تاسو کتی شئ چې د یو وړوکي پروډکټ نه صرف د پیو نه دوی شروع که چیز ته لاړه او بیا چې کوم دی کنډنس ملک ته او پاوډر ملک ته لاړه او د هغې نه پس دوی چاکلیټ ته ننوته. که صرف د دې دریو کمپنیانو حساب کتاب وکړی شي نو دا تقریبا 500 ارب ډالر ټچ کوي او د دې چې کوم ټوټل ویلیو ده د پاکستان د جی ډي پي نه زیاتېدی شي. نو خدا دا چې لکه دا کمپنیانې په ډېر های کوالټي او سټینډرډز باندې کار کوي. زمونږ طرف ته مونږ دې نه دا سبق اخیستی شو چې زمونږ اګریکلچر کنټري ده او لایف سټاک زمونږ زیات دی. هر چا چې کوم دی غوا میښې ساتلي دي د پیو د قلت کار نه دی چې اول زمونږ په ملک کې وښي خو که مونږ کوالټي باندې کار وکړو. کوم محنت خلک د ملاوټ دپاره کوي که همدغه محنت کوالټي امپروف کولو دپاره او د نورو ښه کولو دپاره وکړي نو انګلیش کې وایي سکای از د لیمټ. مطلب دا دی چې صرف ډیری پروډکټس دونه غټ بزنس دی چې پاکستان ټوټل جی ډي پي نه دا زیات کېدی شي. بیا ما تاسو ته دا ذکر وکړو چې چونکې د سویزرلینډ ډېره زیاته یخه علاقه ده او د دې یخنیانې چې کوم دی ټول هر وخت بس فوره ورېدلي پای کې بهر څه کار نشي وکړی نو دې خلکو به زیاتې څو میاشتې په هر کال کې 5 میاشتې 6 میاشتې دا په کورونو کې دننه وي. خوراک مسله خو حل شوه، چیز یا پنیر راغو. په دې اوزګار ټایم کې دوی د ګپونو لګولو په ځای د پخوا نه د سونو کالو پخوا نه دوی وی چې یاره راځه څه داسې څیز جوړ کړو چې هغه موږ بهر خرڅولی شو. نو هر یو کور کې وړوکې غوندې ورکشاپ جوړ شو او په هغه ورکشاپ کې به دوی مختلف قسمه د ګړی پرزې جوړول شروع کړ. ګړیانې به پخوا ډېرې زیاتې غټې وې، ګړیالونه به په دیوالونو به لګېدلي وو، پینډولمز به وو او بیا ورو ورو په دې کې ترقي راتله او چې کله د ګړو په فن کې ترقي راتله نو د دوی سکلز او د دوی چې کوم مهارت و نو هغه هم ورسره ورو ورو امپروف کېده شروع شو او بیا دغه رنګ ډېرې کمپلیکیټډ ګړی ډېرې ګرانې ګړی چې کوم دی دوی جوړول شروع کړه او اوس دا حال دی چې دنیا کوم ټولو نه ګرانې او قیمتي ترینې ګړۍ دي او ټولو نه کمپلیکس دي او لګژري برانډز دي چې ډېر مالداره خلک یې الي او ډېر زیات ګرانې خرڅېږي نو هغه اکثر د سویزرلینډ برانډز دي یا په سویزرلینډ کې هغه جوړېږي. زه بیا تاسو ته معذرت به وکړم خو یو څو نومونه تاسو ته وایم لکه رولکس دی، پیټیک فیلپ دی، سواچ دی، اومیګا دی، ټګیور دی، راډو ده. نو دا د ګړۍ داسې به زما په خیال چې څوک نه وي چې یا به دا برانډ استعمال کړی نه وي او یا به دا پېژني نه. اوس که تاسو وګورئ رولکس چې کوم دی د دې سالانه
سیل دی 10 ارب ډالر دی د کال غړای خرڅي او د 120 کالو نه دا په بزنس کې دی دغه رنګ دا بل پیټیک فلیپ چې کوم دی 2.3 بلین ډالر د کال سیل دی 186 کالو نه دی په بزنس کې دی سواچ یو بل ګروپ دی تقریبا 7-8 بلین ډالر سیل دی 42 سال نه په بزنس کې دی او د سواچ خو عجیبه خبره ده دا په وخت کې بیا تاسو ته ذکر راشي چې سویزرلند د سواچ چې کوم برانډ چا جوړ کړی دی او دا د لبنان کس دی د لبنان کس دی سویزرلند ته تللی دی او هلته چې کوم دی دا برانډ جوړ کړی دی اوس یو دنیا مشهور برانډ دغه رنګ اومیګا د 2.8 یا 3 اربو ډالرو بزنس کې 177 سال نه بزنس کې ده ټګیور چې کوم دی تقریبا 2 اربو ډالرو بزنس کوي یا غړای خرڅي او د 120 سالونه په بزنس کې دی دغه رنګ بیا راډو چې کومه ده 220 میلیون تقریبا وایي چې 22 کروڑ ډالرو غاډیانې سالانه خرڅي او د 108 کالو نه په بزنس کې دا نو تاسو سوچ وکئ دې کې څه سبق شو دې کې دا سبق شو چې کم خلک په کلو کې اوزګار ناسو بجای د اوزګار ناستې نه هغوی یو وړوکی فن زده کول شروع کړو هغه فن یو داسې حد ورسولو چې هغه اوس اربونو ډالره د سال چې کوم دی د کاله ګټي او د دنیا چې کوم کامیاب او مشهور خلک دي نو هغوی فخر محسوسوي چې موږ د سویزرلینډ ګړی یې اغوستې ده یا موږ سره پرته ده ښه د هغې نه پس د سویزرلینډ خلکو دا سوچ شروع کړو چونکې دلته کې هر وخت واورئ او غرونه دي ځمکې نشته موږ کرکیله نشو کولی انډسټري نشو لګولی نو موږ څه څیز خرڅ کړو دوی داسې ملکونو ته لاړه چې هلته به موسم نسبتا ګرم و یا به غر نه و یا به واوره نه وه او هغوی یې ټوریزم باندې دلته راوسته لکه زموږ چې نادرن علاقې دي اسوات کاغان کالام ګلګت بلتستان خلک په چکر باندې ځي دوی دا ټرینډ شروع کړو او خلکو ته یې وویل چې تاسو په چکر باندې زموږ ځایونو ته راشئ د هغې نه دوی هوټلې جوړې کړې هغه خلکو ته به چې کوم دی د راتلو دپاره ایرلاین ضرورت و سویس ایر یې شروع کړو مختلف د هوټلو برانډونه شروع شو لکه کمپنسکي موین سویس ایر خو خیر یو ځل پکې منځ کې ناکام هم شوی دی خو بیا هم یو ډېر زیات مشهور برانډ دی او تاسو به حیران شئ چې زما په خیال چې سویزرلینډ کې دنیا د ټولو نه زیات ټرینز دي او دا ټرین چې کوم دی غرونو ته ختلي دي غټ کمال پکې دا کړی چې غر سر ته یې ټرینز خیجولی دي بعضې کې ټنلې جوړې کړي دي په ټنلو کې کرینز دا ریل ګاډي تلي دي ښه بعضې کې یونګ فاو یو ریلوی ده چې هغه 7 کیلومتره ټنل دی او هغه اخري چې کوم ریلوی سټیشن دی نو هغه هم په هغه یونګ فاو غر کې دننه دی خو د دې ټنل کمال دا دی چې دا ټنل سیده نه دی بلکې ټنل په چړای باندې ختلی دی نو همیشه یاد ساتئ ریل ګاډی په چړای باندې خیجول ډېر زیات ګران کار دی ځکه چې د ریپایي او د پټلۍ منځ کې فریکشن ډېر زیات کم وي او که بیا پرې واوره یا برخه وغیره داسې ځایونه پروزي نو دا ټرین پرې خطی نشي سلیپ کېږي د یونګ فاو ریل دپاره او بیا نور په غرونو کې د ټرین یا ریل ګاډی چړی باندې خیژئ د دې دپاره یو ریک سیسټم والا پټلی راویستی ده چې اوار پایې نه دي بلکې داسې د ګیر اینډ پینین په رنګ یو سیسټم یې جوړ کړی دی نو هغه پایه چې کوم دی د پټلۍ سره نښلي او ټرین سلیپ کېږي نه اوس به راشو د دوی برانډز طرف ته چې کوم کمپنیز کې دی دا برانډز دا دغه چې کوم دی دا زه تاسو سره خپل طرف نه وایم چې د د ریوینیو څونه ده یا د سال ګټه یې څونه ده ځکه چې دا په بوک کې لیکلی شوی نه دا زه تاسو ته دې لپاره یم چې تاسو ته اندازه وشي چې دوی وړوکي غوندې ملک مختلف انډسټریز څونه پیسې ګټي او دا د بوک اصل مقصد هم دی او دا د ټول پاکستان او د خلکو لپاره مطلب دا یو موټیویشن هم کېدی شي کمپنسکي هوټل چې کوم دی 15 اربه ډالره د کال ګټي 128 کاله وشو چې دا په بزنس کې دی موین پیک هوټل هم 5 ارب ډالر ریوینیو یې د سالانه 52 کالونه په بزنس کې دی سویس ایر چې کوم دی دا یو زوړ برانډ دی تقریبا 71 سال وشو لکه زموږ د پی آی ای پکې ناکامه شوی دی خو بیا په خپلو خپو باندې ودرېدلی دی نو دا هم زموږ دپاره یو سبق کېدی شي چې یاره که پی آی ای ناکامه شي دې مطلب دا نه دی چې دا بیخي ختمه شوه او دا یونګ فاو ریلوی چې کوم دی دا 113 سال نه په بزنس کې دی او 333 میلیون ډالر مطلب دا 33 کروڑ ډالر تقریبا
د دې سالانه ګټه ده. دې نه پس چې کوم چپټر دی 4 نمبر په دې کتاب کې سویټزرلینډ سایلنټ ټریډرز، د سویټزرلینډ خاموشه تاجران. نو هغه څنګه سویټزرلینډ کې ما تاسو ته ووایي چې ریسورسز نشته، سویټزرلینډ کې خپل تیل نشته، خو په دې کې داسې خلک کمپنیانې او تاجران ناست دي چې هغوی د تیل چې کوم ځای پیدا کېږي د هغې نه تیل رالي او چې په چا باندې چاته ضرورت وي باندې خرڅوي او په شپ کې ډیلیور کوي. سویټزرلینډ کې په خپله دریاونه شته، په دریاونو کې سمندري جهاز د اوبو جهازونه ګرځي، خو سمندر ورسره ټچ نه دی، ټول لینډ لاک کنټري د هر طرف نه دې ته چې کوم دی ځمکه ده. په دې باوجود سویټزرلینډ د تیلو خرڅولو یا یو غټ ټریډر دی، د آیل خرڅولو، د مختلف کموډیټیز، د پریشیس میټل مطلب لکه سره زر، سیلور، جیولري، دغه رنګ د دې خپل اګریکلچر پروډکټس نشته، ګرینز، غنم، جوار، دالونه، روجې دا پکې نه پیدا کیږي. دې ډېر غټ تاجران په سویټزرلینډ کې ناست دي او دې یو غټه وجه دا ده چې دغلته کې جنګ نه کیږي. سویټزرلینډ کې چې کوم دی جنګ نه کیږي، دی نیوټرل پالیسی ده، دی چا په کار کې کار نه ساتي او صرف خپل بزنسز وغیره کوي. نو دغلته کې یو دوه درې ډېرې زیاتې غټې کمپنیانې دي، ګلینکور، وایټول، مرکیوریا. نو کېدای شي ما بیا زه وایم چې نومونه زه ټیک نشم پروناونس کولی، ځکه دې کې بعضې د انګلیشي، بعضې جرمني، بعضې فرینچي، د مختلفو ژبو نومونه دي د مختلفو ملکونو. خو دا غټې غټې کمپنیانې دي او دوی د آیل بزنس کوي او دغه رنګ د پریشیس میټلز او د ګرینز. دا لینکور چې کومه کمپني ده 1960 نه په بزنس کې د 80 لکه ډالره بزنس کوي او دا وایټول چې کومه ده دا آیل ټریډینګ کوي، د 60 سال نه تقریبا په بزنس کې د 331 بلین ډالر اربه ډالره د دې بزنس دی. او دغه رنګ مرکیوري انرژي چې کوم ده 21 سال نه په بزنس کې ده او 174 ارب ډالر بزنس دا کوي په آیلینډ ګیس کې او په میټلز کې، په دې سوزونو کې دا بزنس کوي. نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا کمپنیانې څومره غټې دي او دوی چې کوم دی نو څنګه وړوکي ملک مختلف قسمه سیزونو کې چې کوم دی کار کوي لګیا دی. بیا چې کوم دی د سویس بینکینګ باندې پکې یو بل چپټر دی او سویس بینکینګ کې دا کمال دی چې دا نمبرډ اکاونټس لکه دی مطلب لکه دوی ډېر سیکرټ اکاونټس دي، خلک چې کوم دی خپل منی چې وړي چې څوک سیکرټلی هلته یې خپل غواړي نو دا دی بینکونو ته ځي او دوی چې کوم دی چاته د دوی نومونه نه ډسکلوز کوي چې دا پیسې د چا دي. نو دغه رنګ ټیکسونه وغیره هم کم دي او چاته پته نه لګي چې یاره دا پیسې په دې اکاونټ کې پرتې دي نو دا د کم سړي دي. دې په وجه باندې هلته ډېر زیات غټ بینکونه جوړ شوي دي. دغه بینکونو کې ټولې دنیا خلک ځي پیسې ږدي چې څوک غواړي چې یاره زما پیسې په سیکرټ کې پاتې شي. هلته ډېر زیات غټ بینکونه دي. یو لکه یو بی ایس ګروپ یو دی 84 ارب ډالرو بزنس کوي، د 1998 نه مرجر دی کړی دی، نور هم زوړ دی خو یو بلې کمپنۍ سره دی مرجر کړی دی. کریډټ سویس 15 ارب ډالر بزنس کوي، د 167 ایئرز نه په بزنس کې دی. یو بل د 135 ایئرز نه په بزنس کې دی، جولیس بیئر ګروپ نومې دی او د تقریبا 4.5 ارب ډالر بزنس دا کوي. او دغه رنګ بیا نور هم ډېر مختلف بینکونه دي او مختلف نور ویل منیجمنٹ کمپنیانې دي، مختلف فنډز دي کې لکه خلک انویسټمنټ کوي. نو هلته کې چې کوم دی انویسټمنټ دپاره یو ډېر زیات سهولت والا ملک دی. دې ملکونه دی چې کوم لا د هغه یې سپورټ کوي او دی چې کوم سیسټم داسې جوړ کړی دی. د سویټزرلینډ په بینکونو کې چې کومه پیسه پرته ده هغه د هغې د خپل سایز د اکانومي نه ډېره غټه ده. دې چې یو بله کوم انډسټري راویستې نو هغه د کپړو ده. کپړې به دوی ځان له په خپله هم جوړولې خو بیا په هغه صنعت کې ترقي کړې ده. او کم فاین امبرایډري د ګلونو والا کپړې چې کومي اکثره زنانو په کپړو کې یا په پردو باندې یا په بیډ شیټس کې ډېر اعلی کپړې چې کومې دي اعلی قسمه جوړېږي دلته او مختلفې کمپنۍ خو یو پکې د فاسټر اینډ رونر ای جي یو کمپنۍ نوم ذکر کړی دی چې د 121 سال نه په بزنس کې ده او ډېرو غټو کمپنیانو ته چې کوم لګژري کپړې جوړوي لکه شنیل وغیره او نور ډېر زیاتې غټې کمپنۍ وکټوریا سیکرټ یا نور داسې ټیکسټایل کمپنۍ دي هغوی له دوی ټیکسټایل ورکوي او امبرایډریز ورکوي او دا د دوی یو غټ بزنس دی.
هم چې کوم چپټر دی نو هغه د سمال میریکلز وړې معجزې د ونډرز اف میډیکل ټیکنالوژي. په میډیکل ټیکنالوژي کې موږ څه کمالات کړي دي. دې چې کله ګړی شروع کړي نو د ګړو جوړولو په دې ټکنیک یا ټیکنالوژي یا په انجینیرینګ یا په فن کې دا خبره ده چې په دې کې ډېر زیات واړه کمپوننټس دي. دې کې چې کوم سپرینګونه ګیرارۍ یا مختلف څیزونه لګي یا ډېر زیات واړه او دا یاد ساتئ چې انجینیرینګ پوینټ آف ویو نه غټ څیز جوړول هم یو ګران کار دی، خو د یو حد نه وړوکی څیز جوړول هم یو ګران کار دی. دا هم ډېر سپیشلایز ټول او ډېر سپیشلایز انډسټري غواړي. لکه اوس نن سبا نینو ټیکنالوژي په دنیا کې را روانه ده، ډېر واړه مالیکول لیول باندې ماشینونه جوړیږي او دغه رنګ چې کوم د واړه چپس دي چې کوم AI کې استعمالیږي دا ډېر زیات واړه دي. ډېر پخوا به چې یو ډېر غټ کمپیوټر نو هغه اوس په یو وړوکي چپ کې د هغې ټوټل هغه ماشین ځای شوی دی، لکه دریاب یې په کوزه کې بند کړو هغه چل دی. چې کله دوی د ګړو د فن نه د وړو څیزونو استعمال زده کو نو هغه څه چل وشو چې هغه وړوکي څیزونه جوړول دوی په نور انډسټریز کې هم استعمالول شروع که. مثلا د میډیکل ټیکنالوژي یا علاجونو یا هسپتالونو لپاره ډېر داسې مشینان پکار دي چې ډېر زیات واړه وي. مطلب دا ډاکټران چې د سترګو کوم مشین باندې ګوري یا مطلب دا د غاښونو لپاره چې کوم اکوپمنټ یوز کیږي د غاښونو ډینټل ډاکټران یوز کوي، یا په غوږ کې اله سماعت چې لګي دا څونه وړوکی وي، د زړه پیس میکر څونه وړوکی وي. نو دا څیز یو وړوکی څیز جوړول او اکوریټ جوړول او ټیک جوړول او مضبوط او پایدار جوړول دا ځان له یو غټ فن دی د انجینیرینګ په دنیا کې. نو چې دوی کله د ګړو دا انډسټري ډېر وچلول او دوی په وړوکو څیزونو جوړولو کې خپل مهارت ډیولپ کړو. نینو ټیکنالوژي کې ورته تاسو ویلی شي یا په مایکرو ټیکنالوژي کې په وړوکو څیزونو کې. او دوی چې کوم دی د دنیا ډېر ښه اله سماعت د غوږونو کې چې لګي هیرینګ ایډز هغه جوړوي، پیس میکرز جوړوي، آرتوپیډیک څیزونه جوړوي، مصنوعي اعضا لاس خپې جوړوي. دې کې سویزرلینډ ډېر زیات مخکې شو. چې کومې غټې کمپنۍ په دې کتاب کې ذکر شوي دي نو سینتس دي، سټرومین دی او سونووا ده. سینتس تقریبا 8.5 اربه ډالر د دې سالانه سیل دی او د 15 کالونو په بزنس کې دی. سټارم چې کوم دی تقریبا 3 اربه ډالر 2.77 بلین ډالر سیل 26 کالونو په بزنس کې دی. او سونووا چې کوم دی د دې 4.37 اربه ډالر بزنس دی او د 78 کالونو دی چې کوم دی کاروبار کوي. ما تاسو څنګه ووایي چې واړه څیزونه جوړول هم کمال دی او غټ څیزونه هم جوړول ډېر غټ کمال دی. په دې سویزرلینډ کې چونکې غرونه دي او واوره ده نو چېرته کې داسې ټوپوګرافي یا چېرته کې داسې ځمکه وي هلته خوړونه او بیا سیندونه او نهرونه دا ضروري. د سویزرلینډ کې د اوبو کمی نشته او دغه رنګ دی د اوبو نه ډیمونه جوړول او د هغې نه بیا بجلي جوړول دا چې کوم دی دا فن یې زده کړی دی. او دغه رنګ بیا دوی په دې دریاونو باندې کښتۍ سمندر خو نشته دی خو د اوبو کښتۍ او د اوبو جهازونه دوی په خپل ملک کې دننه چلی په دغه نهرونو باندې. د دې ډیمونو لپاره ډېرو غټو ټرباینز جوړولو ضرورت دی، د الکټریکل سیسټمو ضرورت دی. او چونکې د دوی د ځمکه چې کومه ده دا غریزه ده همیشه به یا ښکته نه بره ځي یا بره نه ښکته راځي. د دوی ته د موبیلیټي یا د ښکته بره تلو دپاره هم د مشینرۍ ضرورت و نو دوی اسکلیټرز او الیویټرز کې ډېر زیات ښه دي. کمې درې کمپنۍ چې په دې فن کې په غټو مشینانو کې د دوی ذکر شوي دي نو هغه ABB، سلزر او شنډلر ده. ABB چې کومه ده دا 30 ارب ډالرو بزنس کوي او تقریبا د 37 سالونو په بزنس کې د دې نه علاوه تقریبا 1800 نه ووایي چې 200 کالو نه څه د پاسه د دې مدر کمپني په بزنس کې. دغه رنګ سلزر چې کومه ده دا پمپونه او مکسر مختلف قسمه مشین پارټس جوړوي. دا هم تقریبا 4 ارب ډالر بزنس کوي، د 191 کلونو بزنس کې ده. او شنډلر ګروپ چې کوم دی دا د الیویټرز یو ډېر زیات مشهور برانډ دی او دوی هغه ما چې تاسو ته مخکې ریلوے سټیشن ذکر وکړو پای کې مې یو په غر کې دننه لیفټ لګولی دوی الیویټرز او لفټونه او اسکلیټرز جوړوي. تقریبا سالانه بزنس د 11 اربو ډالرو کوي او د 19 کالو نه دوی په دې بزنس کې لګیا دي کار کوي. او بله یو چې کومه انټرسټینګ خبره په دې بک کې شوې ده نو هغه دا ده چې سویزرلینډ چونکې په خپله ډېر وړوکی دی د دې اکانومي ډېر زیاته وړه ده نو چې کله کمپني جوړه شي په خپل لوکل مارکیټ کې ډېر سیل نشي کولی نو مجبوراً دوی بهر ملکونو ته ایکسپورټ شروع کړو.
که ګورئ د خپل وړوکي سایز او د وړوکي اکانومي نه دوی دا فایده واخیسته چې دوی ایکسپورټ او بهر دنیا ته سامان لیږل شروع کړو. دا څونه د هوښیارتیا او یو غټه خبره ده. دې کتاب نهم چپټر یا باب د فارماسیوټیکل یا دوایانو باره کې دی. سویټزرلینډ شروع کې چې کوم دی د خپل کپړو دپاره رنګونه یا ډایز جوړول کیمیکلز دي. بیا هغې نه لاړه نور مختلف قسمه کیمیکل ریسرچ ته او د هغې نه بیا فارماسیوټیکل یا دوای ریسرچ ته لاړه او دا رنګ د دوایانو بزنس ته دی انټر شوي دي. دا په دې کتاب کې لیکلي دي. او سویټزرلینډ چې کومې درې غټې کپتانې په دې کې ذکر شوي دي، نوارټس ته، روش ته او سیباګایګي. سیباګایګي زما په خیال چې اوس یو بلې کمپنۍ سره یې مرجر کړی دی، بلې کمپنۍ سره ملو شوي دي. خو نوارټس چې کومه ده دا د 51 ارب ډالرو بزنس کوي او تقریبا 250 سالونه دې مدر کمپنی په بزنس کې ده او 1996 کې دا مرجر شوې ده. راش چې کوم دی د 69 اربو ډالرو 70 اربو ډالرو بزنس کوي، 129 سالونه په بزنس کې ده. او سیباګایګي 14 اربو ډالرو بزنس کوي. هسټوریکل ډیټا د 1980 پرته ده، په 1996 کې مرجر کړی دی، لکه دی نوم بدل کړی دی او بلې کمپنۍ سره شامل شوي دي. خو دا د دوی د فارماسیوټیکل انډسټري چې کوم دی مختصر غوندې تاریخ په دې کتاب کې ذکر کړی شوی دی. لسم چپټر د دوی سویس ترانسپورټ ماسټرینګ موبیلیټي باندې دی. مطلب دا دی چې هر ملک ته خامخا د ګاډو د ریل ګاډو د جهازونو دې ضرورتي او چونکې سویټزرلینډ د دې چې کوم دغه غرونه دي دې په علاقو کې، نو یو غر د بل نه چې کوم دی کلي، قصبې، ښارونه، علاقې، صوبې دا تقسیم کړي دي او بیل کړي دي. نو دوی ته د ټنلز ډېر زیات ضرورت و، ځکه چې غر د پاسه ځي نو هغه به واورئ او مطلب دا ډېر زیات خطرناک هم کیدای شي او ټایم کنزیومینګ هم دی. په سویټزرلینډ کې ټنلز ډېر زیات او دوی په دې مطلب ټیکنالوژي باندې ډېر زیات اوس عبور هم حاصل کړی دی، ډېر ایکسپرټیز ده پکې. او بیا دوی د ریلوې غټې کمپنیانې دي. ما تاسو ته مخکې هم ذکر وکړو سویټزرلینډ کې ټولو نه زیاته ریلوې ده چې ځمکې باندې تقسیم کړي دي، سره په زرګونو کیلومتره ریلوې ټریک دی او مختلف قسمه ریلوې کمپنیانې دي. سویس فیډرل ریلوې ده، سټارډرل ریل دی او پیلاټس ایرکرافټ د دوی د جهازونو کمپني ده. نو چې کوم د سویس ریلوې ده دا د 123 سالونو بزنس کې د تقریبا 13 ارب ډالر بزنس کوي د کال. سټارډرل ریل چې کوم دی د ریل ګاډي او مختلف قسمه ماشینان او انجنې وغیره جوړي. 83 سالونه په بزنس کې دا او تقریبا د 3.3 اربو ډالرو بزنس کوي. پیلاټس ایرکرافټ د 1.85 ارب ډالرو بزنس کوي. د 86 سالونه په بزنس کې دا مختلف قسمه جهازونه جوړي دا کمپني. هغه رنګ په 11 چپټر کې د سویټزرلینډ د سیمټو د فیکټریانو او د کنکریټ وغیره ډېر زیات تعریف کړی شوی دی. حال کې د دوی یو کمپني ده او هغوی چې کوم دی 18.5 اربو ډالرو بزنس د کال کوي او 113 کالونه په بزنس کې ده. او دوی چې کوم دی سویټزرلینډ په دې سیمټو کنکریټ نه بغیر چې کوم دی دوی ډېرې غټې کنسټرکشن کمپنیانې دي چې هغه په ټولو دنیا کې ډیمونه جوړوي، ټنلې جوړوي، څنګه چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو، مختلف انفراسټرکچر، پولونه، روډونه، د بجلۍ تارونه، د اوبو نهرونه، دا څیزونه وغیره جوړوي او ډېر ښه کوالټۍ والا کار کوي. دې نه علاوه د 12 چپټر کې د سوپر کمپیوټر ذکر شوی دی چې دوی په R&D باندې ریسرچ اینډ ډیولپمنټ باندې ډېر زیاتې پیسې خرچ کوي. ټول ایډوانس انډسټریز د R&D نه بغیر نه کیږي. نو د سویټزرلینډ یو کمپني ده لاجیټک، هغوی اول کمپیوټر دا ماوس چې کوم دی نو دا د هغوی ایجاد او ډېر ښه ماوسز جوړوي، له علاوه سوپر کمپیوټرز هم جوړوي. نو دا لاجیټک کمپني چې کومه ده د 4.55 بلین ډالر بزنس کوي. د 44 سال نه په بزنس کې ده او مختلف قسمه کیبورډ، ماوس، ویب کیم، د ماشومانو چې کوم دغه دي د ویډیو گیمز دی چې کوم هغه مختلف ګیرز دي هغه بټنې غوندي چې ماشومان په ګیر کوي، مختلف آډیوز او سافټویر ټولز دی جوړوي. بیا چې کوم ملک کې پیسې ډېرې شي او اکانومي ښه شي نو هلته کې خلک آرټ اینډ آرکیټیکچر ته ډېر زیات دغه کېږي، متوجه کېږي. سویټزرلینډ کې ډېر زیات آرټ ګیلریز دي او هلته کې مختلف قسمه پینټنګز وغیره یا آرټ کلیکشنې دا څیزونه خرڅېږي ډېر زیات او د هغې ټول نه غټ کلیکټرز هم هلته دي او ډېر زیات غټ
هلته کې د هغې میوزیمز دي، آرټ ګیلریز دي چې د هغې باقاعده نمایشي کېږي په هغه ځایونو کې. خو دا آرټ چې کوم دی ډېر زیات ګران خرڅېږي او د دنیا چې کوم ډېر مالداره خلک دي یا ارګنایزیشنز دي نو هغوی دولت د آرټ په شکل کې هم ځان سره محفوظ ساتي. نو دوی سره په ارکیټیکچر کې چې کومه کمپني ده یا ارګنایزیشن دی نو لی کاربوزیر داسې نوم یې دی او تقریبا د 1910 نه لګیا د کار کوي. او هرزوگ اینڈ ډیمورن دې تقریبا سالانه ګټه 140 میلیون نه والا 160 میلیون پورې یا 14 کروڑ ډالر د 47 کالونو کار کوي او د مختلف قسمه فنپارې او شاهکار پینټینګز او د آرټ مختلفې نمونې د نمایش کوي هغه خرڅوي. د هغې کلیکټرز دي او د هغې د اغوستو او د خرڅولو والا خلک او فنکاران دوی سره ان ټچ دي. دې نه علاوه سویس میډ اخري 14 چپټر 15 اخري دی. 14 کې دا دی چې مختلف قسمه کمپنیانې د هغې سویزرلینډ ډېر زیات خوښ دی او دوی مختلف وجوهات بعضې کمپنیانې داسې دي چې هغه سویزرلینډ بیس نه دي، دلته کې هغه شروع شوي نه دي خو د هغې هیډ آفیس یې سویزرلینډ کې دي. نیسلې، نوارټس، ګوګل، یورپین هیډ کوارټر، پراکټر اینډ ګیمبل مختلف قسمه کمپنیانې دوی ذکر کړي دي چې دې هیډ آفیس یې په سویزرلینډ کې دي او دې غټه وجه دا ده چې دوی سره ایکسپرټ خلک دي چې ایکسپرټ دي ټولې دنیا نه کمپیټنټ لایکان خلک، انجینران، ډاکټران، فاینانس سره ریلیټډ، ایوییشن سره مختلف قسمه آرټسټان او بزنسمینان او انویسټرز دا ټول په سویزرلینډ کې راغونډ شوي دي او د دې په وجه باندې هلته د بزنس کولو کې ډېر زیات اساني وي. یو خو دا ملک نیوټرل دی، دی چې کوم دی جنګونو ته نه ځي، ټیکسونه د دوی ډېر زیات کم دی، سکلډ ورک فورس دی ورسره او ډېر زیات ښکلی انفراسټرکچر دی ورسره، ډېر زیات آر ان ډي باندې کار کړی دی، ایډوانس دغه دی، پولیټیکل سټیبلیټي پکې ډېره زیاته ده. وایي ما اورېدلي چې دنیا دا په کتاب کې زما خیال ذکر کړی شوی دی خو زه شور نه یم خو اورېدلي مې چې دنیا د ټولو نه زیات ووټونه یا ووټینګ سویزرلینډ کې کیږي ریفرنډمو په شکل کې. یو خاص تعداد د دې کینټونز ورته زما په خیال وایي چې کیدای شي زمونږ د ډیویژن برابري یا داسې ایگزیکټ ما ته پته نشته دی، کیدای شي دې کې زه غلط شم خو لکه هغې کې مثلا یو خاص تعداد دی چې دونه خلک ووایي چې یاره په دې خبره باندې ریفرنډم یا ووټونه پکار دي نو پای باندې ووټونه کیږي او بعضې ځایونو کې په کال کې 3 او 4 ځله مختلف څیزونو باندې ووټونه کیږي چې یاره ټیکس دې کم کړی شي، زیات دې کړی شي، دا کمپني دې دلته کار کوي په دې کینټون کې دلته دې نه کوي. نو دې وجه باندې دنیا ټول ملټي نیشنلز راځي او دلته هیډ کوارټر یې ګلو کړي دي او دلته بزنس کوي. ګورئ په سویزرلینډ کې یو ژبه نشته دی کې فرینچ ده، جرمن ده، یو بله ژبه هم پکې ویلی کېږي ما نه اوس هیره ده خو دغه د ژبو ډیویژن دا ملک ډیوایډ نه کو، دا ترکای طرف ته لاړو. ملک وړوکی دی، هغه دی کمزوري جوړه نه شوه بلکې دوی وایي چې یاره زموږ خپل دغه وړوکی دی د جغرافیه وړکه په 15 چپټر کې کنکلوژن ګیټینګ ټو سویزرلینډ دا ذکر کړی دی جغرافیه وړوکی دی نو ایکسپورټ وکوي. تاسو سره آیل یا ښه چکلیټ ګورئ د چکلیټ د دې خپل پیداوار نه دی، دا په افریقا کې کیږي خو دنیا د ټولو نه زیات چکلیټ سویزرلینډ خرڅوي ځکه دلته ټریډرز ناست دي، د هغه ځای نه کوکا ورته وایي که داسې یو څه دی هغه پیدا کیږي او د چکلیټ چې کوم مین انګریډینټ دی په افریقا کې هغه دی الي او هغې نه چکلیټ جوړوي او خرڅوي یې. هر یو کمزوري دوی خپل سټرینث جوړ کړی دی، دغه رنګ په هر څیز باندې چې کوم دی دوی دغه کوي مطلب ریفرنډم کوي. بل یو یاد ساتئ په سویزرلینډ کې زما په خیال چې ملیټري چې کوم دغه دی سروس دی دا مسټ دی، هر سړی به خامخا 2 کاله دی په فوج کې ډیوټي کوي. پاکستان کې دا ډېره فیمس خبره چې سویزرلینډ خپل فوج نشته، فوج شته او هر سړي پای کې دغه کړی دی یا ډیوټي کړې ده. زما اندازه راسې چې دوی دا ډسپلن او هارډ ورک او په دې باندې پوهېدل چې یاره غټ ارګنایزیشن څنګه کار کوي ځکه چې فوج یو غټ ارګنایزیشن وي او دې کې د دې خلکو د دې ټریننګ یا د دې سروس ډېره زیاته غټ رول دی چې یاره دوی په دې څیز باندې پوه شو. او یو بله چې کوم اهم خبره ده هغه دا ده چې د سویزرلینډ په غټو کمپنیانو کې د دوی د آرمي ریټایر کسان ناست دي ځکه چې دا کسان ټرین شوي ما چې تاسو څنګه غټ ذکر وکړو چې غټ ارګنایزیشن کې ناست دي دا یو ایسټ دی. اکثر
هغه ډیټیل ته نه ځو چې یاره پاکستان باندې د آرمي څومره کنټرول یا څه دی، خو د آرمي نه چې کوم کسان روزي د سپۍ نه راواله، د کوک او د ډرایور نه راواله تر اوچت جنرل یا دغه پورې بریګیډیر پورې دا خلک ډېر زیات کمپټنټ دي او دوی په غټ ارګنایزیشن کې په ډیسپلن کې د آرډر لاندې کار کړي. دوی ته پته وي چې یاره مطلب لکه پالیسي څه ته وایي، آرډر څه ته وایي، سینیئر جونیئر څه ته وایي، هایرارکي باندې پوهېږي. نو د سویټزرلینډ د آرمي چې کوم خلک دي ریټایرډ یا دی نه راوتي یا ایون زما کېدای شي زه غلط یم یا صحیح یم، سروینګ خلک هم په مختلف ارګنایزیشنز کې ناست دي غټو کمپنیانو کې، او هغوی چې کوم دی کمپنیانې چلوي او ډېر مخکې بوتله. نو دا موږ سره یو غټ پازیټیو پوینټ کېدای شي چې مطلب دا دی چې زموږ د آرمي کوم خلک دي چې موږ دا په زرګونو لکونو هر کال ریټایر کېږي، نو دې مختلف ارګنایزیشنز کې ځای شي کېدای شي دوی د ارګنایزیشن ښه وچلوي. او دغه رنګ زموږ په کلي کې چې خلکو سره کم اوزګار وخت وي نو هغې کې یو فن زده کړي او هغه یو داسې حد ته ورسوي چې مطلب دا دی لکه هغې باندې ډېر زیات زر مبادله ګټلی شي او دغه جوړ شي، لکه دغه یو ذریعه جوړه شي د ګټې وټې. نو دا د کتاب لکه دا ویډیو اوږده شوه دې لپاره ساري، خو دا د کتاب مختصر غوندې ریویو ده. 514 صفحې کتاب دی. 514 صفحې کتاب تقریبا 40-45 منټ ویډیو کې را انستل ګران کار هم دی. خیر میسج دا دی چې ویې وایي سبق دې زده کوئ. که تاسو الریډي د کتاب ویلو شوقیان یې نو دا ضرور وګورئ. بل ما یو خبره دا نوټ کړې زموږ اکثر د اردو چې کوم ریډرز دي یا مطلب لکه ایون کې زموږ انګلیش ریډرز دي کوم خلک چې کتابونه وایي هغوی په یو سبجیکټ پسې خلي. که څوک مطلب لکه جیوګرافي کې انټرسټډ دي نو بس 100 کتابه په جیوګرافي باندې وایي، که څوک ساینس کې دي، میوزیک کې دي یا ټریولینګ کې دي، یا ټول کتابونه په یو ټاپک باندې ویلي. زما په خیال چې یو ډایورس دغه پکار دی، د ټایټلز پکار دي چې مختلف قسمه کتابونه په مختلف ټایټل سبجیکټس باندې سړی ووایي. نو بریډ آف نالج کم پیلاو دی هم زیات شي او ستاسو بیا کوم خپل پروفیشن دی نو کې تاسو ډیپت سیوا کولی شئ. نو دا کتاب هایلی ریکمنډډ دی. وی وایي تاسو به د یو ملک د کامیابۍ د راز پته ولګي باوجود د یې نه چې سره څومره لیمیټیشن او قدرت پې څومره نامهربانه دی، خپل هارډ ورک باندې ډیډیکیشن باندې او ملک سره مینه او خپل قوم سره مینه باندې هغوی ملک له څومره ترقي ورکړه باوجود د دې نه چې کې درې مختلف قسمه ژبې ویلی کېږي. هغه خلک متحد دي باوجود د دې نه چې ملک کې دونه ډیویژن دی، ای په ریفرنډمو باندې او په سیاسي کلچر باندې خپل ملک متحد کړی دی، او باوجود د دې نه چې غرونه هغه ملک ډېر ان اکسیسیبل جوړوي، دور افتاده علاقې چې زموږ ملک کې څه ته وایي او خلک ځان خلاص کړي چې دلته خو یو ښه کار پاسیبل نه دی. هغه غرونه یې خپل سټرینث جوړ کړی دی، غرونو ته خلک راولي چې راشئ دا وګورئ دلته ټوریزم له راشئ. ما غرونو کې ټنلې ویستي دي، اکسس یې آسان کړی دی، هغې نه یو بله غټه انډسټري جوړه کړې ده، ریلوې جوړه کړې ده، او باوجود د دې نه چې لینډ لاک ده انټرنیشنل ټریډ کوي، او باوجود د دې چې لینډ لاک ده پخپله پکې ډېر زیات شپس وغیره چلیږي. نو دا یو مختصر غوندې کې خبره وه. وایي دا کتاب، او که تاسو بل کتاب مطلب دا ریویو کول غواړئ ما ته ایډوایس کوئ، انشاءالله کوو، او نیکسټ ټایم به یو بل ویډیو سره حاضرېږو. د لوی الله په امان. السلام علیکم.